سلامونه مې یو ځل بیا له همت جان افیسیل چینل څخه ومنئ. څنګه کولی شو د AI په واسطه دا ډول ویډیوګانې جوړې کړو. دا چې په اوس وخت کې دغه ویډیوګانې چې دي زیاتې وایرل شوي دي، نو زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښایم څنګه موږ کولی شو دا ډول ویډیوګانې د AI په واسطه جوړې کړو. نو راځم ویډیو ته په ویډیو باندې درته پیل کوم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زما هرې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تاسو به راشئ د هغې لپاره لومړی یو اپلیکیشن به راخلاص کړئ، که هغه پیکسلا وي یا هم هر اپلیکیشن چې وي. دوه عکسونه چې دي دوه عکسونه به سره یو ځای ته کړئ. صحیح ده. زه راځم دغه ایمیج ټول راخلاصوم. په دغه کې دوه تصویران چې دي هغه سره یو ځای ته کوم. کله مو چې اپلیکیشن راخلاص کړ، که هغه پیکسلا وي، ایمیجیټور وي یا هم هر ډول اپلیکیشن چې وي یا هم په خپله موبایل کې هم تاسو کولی شئ چې یو دوه عکسونه چې دي هغه سره یو ځای ته کړئ. صحیح ده. زه مثلا راځم یو دغه تصویر دی، یو بل تصویر اخلم، یو دغه تصویر دی. صحیح ده. دا به داسې سره یو ځای ته کړئ دا ډول. دا به سیو کړئ موبایل ته. کله مو چې موبایل ته سیو کړ، نو له هغې وروسته به راشئ تاسې ګوګل ته. کله چې ګوګل ته راغلی، دلته ګوګل کې به ورته ولیکئ HAILOU فاصله به ورکړئ AI. صحیح ده. HAILOU AI دا به سرچ کړئ. په سر کې تاسو ګورئ، دا وګورئ دلته HAILOU AI دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړ، لږ به ورته انتظار شئ. تاسو ته دا ډول صفحه راځي. دلته پاس سر کې ګورئ ساین ان، دلته ساین ان لیکلی دی. هغه ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو به ورته ایمیل انتخاب کړئ، ایمیل په واسطه به ورته داخل شئ. زه خو ورته داخل شوی یم. صحیح ده. دلته ګورئ کله چې تاسو ایمیل په واسطه ورته داخل شئ، تاسو ته 1100 کوینونه درکوي. صحیح ده. هغه 1100 کوینونه چې درکړي، تاسو ته د هر ویډیو په سر باندې بیا 30 کوینونه چې دي هغه کټ کوي. یعنې په هره ویډیو باندې درته 30 کوینونه چې دي هغه له تاسو کټ کوي. نو زه راځم اوس څنګه موږ کولی شو هغه تصویران چې موږ ورته جوړ کړي دي د هغې څخه ویډیو جوړه کړو. نو له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه ځای ته، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته بیا راشئ، دلته به ورته یو تصویر انتخاب کړئ. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، هماغه تصویر چې تاسو ورته انتخاب کړی دی هغه تصویر به راواخلئ. دغه ځای ته لږ به ورته انتظار شي تر څو هغه تصویر چې دی هغه تصویر اپلوډ شي. خو ما دلته تصویر ورته انتخاب کړ، خو هغه تصویر چې و هغه یې نه و منلو. ویل چې تاسې دغه تصویر یو ځل جوړ کړی دی. صحیح ده. نو دلته ما بل تصویر ورته انتخاب کړ. نو دغه ځای کې به اوس یو لیکنه به ورته ولیکئ. صحیح ده. داسې به ورته ولیکئ چې دا تصویران چې دي دا باید دواړه یو بل یعنې په غېږ کې ونیسي. صحیح ده. دا ډول په انګلیسي به ورته ولیکئ. ما لیکنه چې دا کړې ده دلته زه فقط پیسټ کوم. صحیح ده. دا ډول لیکنه به ولیکئ hold each other in the arms. صحیح ده. دا ډول لیکنه مو چې کله ولیکله، له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه ځای ته، دغه 30 الماس چې دي دغه 30 الماسو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو ستاسو تصویر چې دی هغه به پروسیسینګ کې شي. صحیح ده. دلته دا ځای کې کتلی شئ. فقط یو ځل به کلیک کوئ پور. صحیح ده. د دوه ځله چې کلیک وکړئ، نو تاسو ته دوه تصویرونه بیا دوې ویډیوګانې جوړېږي. نو را به شئ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو چې ده هغه پروسیسینګ کې روانه ده. نو یو څو دقیقې به ورته انتظار شئ تر څو زموږ ویډیو چې ده هغه جوړه شي. نو زه دغه ویډیو چې ده سکیپ کوم تر څو زموږ ویډیو چې ده اوږده نه شي. دغه د زموږ ویډیو چې ده هغه جوړه شوه. راځم اوس دا ویډیو چې ده پلی کوم. صحیح ده چې څنګه جوړه شوې ده. کله مو چې ویډیو باندې کلیک وکړ، تاسې اوس کتلی شئ. وګورئ په دې طریقه تاسو کولی شئ د AI په واسطه دا ډول ویډیوګانې جوړې کړئ. ډېره بهترینه طریقه ده. تاسو هغه کولی شئ دا ویډیو چې ده ډاونلوډ هم کړئ او لاندې ډاونلوډ اپشن چې د هغې باندې به کلیک وکړئ. وښئ
لاندې دغه کوم د ډاونلوډ اپشن چې دی دا ځای باندې صحیح ده، دا ځای باندې به کلیک وکړو نو تاسې موبایل ته ګیلري ته به دغه ویډیو هم ډاونلوډ شي، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د AI په واسطه دا ډول ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو، که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.